سلامونه دوستانو، ستړي مه شئ، راځئ چې تاسو ټول روغ جوړ شئ. دوستانو راځو په واټر جیم کې موږ په پروژه باندې کار کړی تر یوې اندازې پورې. دلته ما ورته الیویشنز ورکړي وو، ټول الیویشن مې ورته ورکړي وي. ګوره دلته یو شی ورکړي اضافه شوی ده، دغه کوم یو کاما غوندې چې ده دا دومره فرق نه کوي، مشکل نشته ورکې، یعنې 3 عدده بېلوي. تاسو ته دې ما ګلوبل ایډیټ کې فکر کوم دې ته کار کړی و. راځو نن دلته موږ ورته ډیمانډ ور معرفي کوو. ډیمانډ موږ سوچ یو نه ور معرفي کوو. ګورئ دلته ډیمانډ د دې ساحه کې ډیمانډ ده، دلته ده په دې ساحه کې ده، دلته ډیمانډ د دې ساحه کې ده، دغه درې ساحې یو دلته یو دلته ډیمانډ ده. دا ډیمانډ چې موږ محاسبه کړی ده ورته له هر یو ځای لپاره ځان ډیمانډ محاسبه کړی ده. پس له هغې نه موږ ورباندې چې ډیمانډ محاسبه کړو، موږ الیویشن هم ورته ورکړي دي. نور موږ دا بیا رن کوو، چې کله مو رن کړه موږ ته بیا معلومیږي. ګورو موږ ډیمانډ ور معرفي کوو. ډیمانډ څنګه ور معرفي کیږي؟ کامن ټولز ته به راسو. کامن ټولز کې به دلته یونټس خو الریډي هماغه دي کوم چې ما ونه کړي. فلیکس ټیبل ته راځو. فلیکس ټیبل کې نه، دلته ډیمانډ سنټر ته راځو. ډیمانډ سنټر ته ډیمانډ کنټرول سنټر ده، یونټ ډیمانډ کنټرول سنټر ده. موږ ډیمانډ سنټر ته راځو، دا کلیک کوو. ډیمانډ سنټر کې راځو، دلته نیو فایل اخلو، ډیمانډز ته راځو. ډیمانډ ته چې کله رالو راځو دا ټول کلیک کوو. څنګه کلیک کوو؟ زه راځم دا هر یو ځان ته ورته سلیکټ کوم. ور یو دا شو، یو دلته ډیمانډ ده، کنټرول ورسره ونیسئ. دلته ډیمانډ دي، ګور په دغه کوم یو سلیکشن چې ده، سلیکشن سرڅنګ کې پلس ساین هم راځي. ګوره دې پلس ساین ته هم ده. ګوره ما کنټرول نیولی د ټول سلیکټ کوم. دا مې چې کله سلیکټ کړلو یو پاتې ده، دا مې چې کله سلیکټ کړو، ګوره بل ساحه کې موږ ته ډیمانډ ته ضرورت نشته. په همدغو ساحو کې دي موږ دلته شیردانونه یعنې ټپس لګوو، ورته خلک ترې استفاده کوي. دا اوکې. ډیمانډ فرض مثال دلته ورته یو ورته ورکوم، یعنې ډیمانډ لیټر پر سیکنډ. دا زه ایډیټ کوم، بیا وروسته زه ایډیټ کوم. راځم دا اوکې کوم. دا مې چې کله اوکې، ګوره څو دانې ځایونه نه شیردانونه دي موږ ته چې موږ هغلته استفاده ترې نه کوو. ګوره دلته لیبل راغلی ده، لیبل ګوره دې ساحې نه راغلی. ګوره دا به لیبل دا ګوره دلته اوکې سو. نور ګوره چې کله موږ کوم یو کالم فرض مثال دا کالم موږ لرې کوو، دلته به راځي، دلته به کلیک کې، دلته به ډیلیټ باندې ووایي، کلیک وکړي، نو دا ډیلیټ کیږي. نو زموږ هغې سره کار نشته. موږ ګوره ډیمانډ موږ دلته ډیمانډ بیس لیټر، ګوره ټول یو ډیمانډ واغسته، خو ټول یو خو نه ده که نه، ټول ډیمانډونه تفاوت کوي. چې تفاوت کوي دا زه کینسل کوم. دا مې چې کله کینسل کړو، ګوره ډیمانډونه دغه 1 2 هلته اولنی لیبل چې راغلی P1 راغلی، بل لیبل P7 P8 یعنې د پایپ په کوم یو اندازه چې وه، نو دغه اندازه راغلی و. اوس دلته ګوره دلته یو شی پات جنکشن باندې الیویشن لیبل ده، او بل پایپ باندې هم الیویشن موجود ده، دې باندې الیویشن شته. دلته یو بل حیران سره د موږ کار نشته دلته. اوس راځو، ګوره که چېرې زه دا کلیک کړم، دې ته زه انډیویژولي هم ډیمانډ ورکوی شم ځان ته. له دې ساحې نه زه کته دا سکرول کوم، دلته به کومې ساحې کې ډیمانډ موجود وي. ډیمانډ ګوره دا ډیمانډ سنټر ده، صحیح شو. ډیمانډ سنټر کې دلته خو اوس موږ دې سره کار، ګوره ډیمانډ دلته زه ورباندې رایټ کلیک کوم، یونټ ته راځم. ګوره دلته هماغه دې جنکشن لپاره ګوره ډیمانډ ده. دا ګوره دا زه څه کوم، د غاړې ته کوم. دا ګوره دا پی یو دلته هغه څه یو، یعنې دلته زه دې باندې کلیک کوم. دا چې کله زه کلیک کړم، ګوره دلته جنکشن J4 ده، یعنې جنکشن یې نوم چې ده د J4 جنکشن ده. دلته زه یونټ اف ډیمانډ ګوره زه رایټ کلیک ورباندې کوم، یونټ سیټینګ ته ځم. یونټ سیټینګ ته ګوره ویلیو زموږ تر دې نه ډیمانډ چې ده 1 ده، صحیح شو. دا ډیمانډ موږ تغییروو. ډسپلی پریسیژن چې ده، یعنې ډسپلی هغه کوم عادت چې تاسو ته بیا وښیي.
فارمیټ چې دا فارمیټ کوم یو دا موږ په نمبر باندې خو یو فکس دی فکس ګور تاسو ته ما په یونټ کې ویلیو دا تاسو یو خبرې وکم دا اقامه چې د تاسو ته ما فکسډ او جنرال او نمبر کې دا خبر تاسو ته ما کړې وه دا تاسو وګورئ دومره تفاوت نه کوي دا موږ راځو په کوم کې چې وو هم نمبر کې هم دې نمبر کې پرېږدو نور یونټ کوم یو سیټینګس یو هغه له دې ساحې نه زموږ کوم یو خبرې چې پکې وي هغه وسولې بل ګوره دا خو چې کوم یو نمبر آف یونټ ډیمانډ و صحیح شو بل یونټ ګلوبل ایډیټ ته ولاړ شي ګلوبل ایډیټ ته دا ولې نه راغلی سورټ کسټمایز فلټر global edit unable to do global edit this column دلته هیڅ شی ورکې موجود نه دی یو څه به موږ څه هغه ایډیټ کوی راځو دا بیرته کلیک کوو دلته خبره په هغه کې ډیمانډ کې و دې ساحې نه ډیمانډ ور معرفي کولو دلته که تاسو راسئ دا خو وختي تاسو ووهلو دا داسې ایکسپینډ کړم بیا معلومې ګورئ دې ساحې کې ډیمانډ کیلکولیشن ده په دې ساحه کې اسوسییټډ کسټمر میټر ډیمانډ ده دا میټر اوس موږ دلته ترې استفاده نه کوو په هغو ساحو کې کېږي چې کومې ساحو کې اوبو په فی لیټر اندازه معلوموي یا د هر څومره اندازه چې تاسو په نظر کې بیا ورته نیسئ هلته وي خو دلته په افغانستان کې دې ساحې دې شي نه ډېره استفاده نه کېږي ډېر څه بیخي استفاده نه ترې نه کېږي تر اوسه ما نه دی لیدلی نو راځو دې ته اوس ډیمانډ ورکوو ډیمانډ ما چې محاسبه کړی ده زه تاسو ته یو څه خبرې نور یو بل یادونه کوم خبره ډیمانډ کیلکولیشن خبره اول درته کوم زه تاسو ته ځان ته انډیویجولي هغه جوړوم ایکسل شیټونه تر دې نه ما نه دي جوړ کړي ځکه زه ډېر په تادی کې ما د محاسبات وکړه نو هغه ما سره په ټول په یو کتابچه کې ما محاسبه کړي دي زه تاسو بیا انشاءالله ایکسل شیټونه هم جوړوم چې تاسو څنګه کولی شئ ایکسل شیټ جوړ کړئ هغه مکمل ویډیو به انشاءالله سټپ بای سټپ ګور بعض شیان که مس وي دلته زه تاسو ته انډیویجولي ویډیوګانې دې شیانو جوړوم کوم شیان چې موجود نه وي یو بل کومه ویډیو وم لیکچر ما اپلوډ کړی خو متاسفانه هلته څه مشکل ورکې یو ویډیو هلته مس ښکاري پکې مس داسې کار چې هغه ما ته خپل یوټیوب وارننګ راکړه هغلته چې کله تاسو ته انسټالیشن د واټر جیم وکړو دلته وارننګ ورباندې راکړی نه پوهېږم چې هر څه وجه نو مسله چې تاسو ورباندې با اکثریت دوستانو پوښتنه وکړله وایي اووم نمبر ویډیو نشته هغه دغه تخنیکي مشکل وکړي راځو ډیمانډ موږ ور معرفي کوو ډیمانډ سنټر ته ځو ډیمانډ سنټر ته چې کله لاړو دا به ایس کې راځو دلته لیبل معلومه ده صحیح ده چې لیبل معلومه ده راځو په دې ساحه کې دلته موږ ورته تغییر ورکوو یو بل څه چې تاسو ورباندې دلته پوه کوم دلته هر څه فکس دي دغه ډیمانډ چې ده د فکس ده زون موجود نه ده پکې زه دې تغییر ورکوم دې ته اول یو جنکشن ته چې ما محاسبه کړې ده هغه جنکشن ته ډیمانډ چې راوتل 0.2 لیټره ده 0.2 لیټر یا ډېر په کمه اندازه باندې کورنۍ دلته ما په نظر کې نیول چې تاسو مقصد دې شي باندې پوه اوسئ دلته به یو پیر یونټ سیټینګ ته زه بیا لاړ شم لیټر د صحیح ده د پریسیژن 2 ده صحیح او بل څه خبره دلته ما ته ذهن ته راغله چې تاسو ته مې کوله بل یو خبر تاسو ذهن کې وساتئ اوس دلته ما چې کوم محاسبات ترسره کړي دا محاسبات معرف یم دلته کتابچه کې ترسره کړي دي هر ساحې ډیمانډ ما ځان د محاسبه کړی نمبر مې انډیویجولي ورته ورکړی ده نو زه دلته ګوره دې ته ما لومړی چې محاسبه ما کړې دې ته مې لومړی نمبر لیکلی دې ته مې بیا دویم نمبر لیکلی ده نو داسې سټپ بای سټپ زه ورته محاسبه کوم ما په کتاب ورکه کې کوم یو پلان مې چې تاسو ته رسم کړی په هغه پلان کې ده چې زه د پلان لیبل ورباندې آن کوم چې تاسو ته د به زه کلوز کړم دلته به زه لیبل تاسو ته آن کړم
ښه لیبل شته. دغه ته ګوره دلته ما یو ورته لیکلی، دلته مې نه دی لیکلی خو ما وروسته محاسباتو کې ما دا کار کړی ده. دلته مې 2 نمبر ورکړی، دلته 3 نمبر ورکړی ده، دلته 4 ده، دلته 5 ده. هغه تاسو پورې تاسو څنګه ځان ورباندې پوهوئ. او بل تاسو ته دا خو ما غیر معیاري کار کړی ده چې یعنې معیاري چې هر رقم تاسو جوړوئ، مهم دا ده چې تاسو انالایز ورباندې وکړئ، کوتره ډیزاین کوئ. تاسو دې ساحې نه هم کوئ چې دلته تاسو دې باندې کلیک کړئ، دلته لیبل یې راوړي، J4 لیبل ده، هم مشکل نشته، تاسو دغسې نوم ورته ورکړئ. دا تاسو کله بیا زه ایکسل شیټ جوړوم، په همدې پروژې ایکسل شیټ زه تاسو ته جوړوم. دویم کوم یو جنکشن چې ده دا د ډیمانډ سنټر ته زما دلته اوکې. زه نور د چې کومه تاسو ته زه ډایرکټ زه قیمتونه ورته ورکوم، کوم یو ډیمانډ چې راوتی زه دا قیمتونه ورته ورکوم. J7 کوم یو جنکشن چې ده یعنې دلته ما سره دویم نمبر کې 0.9 لیټر ده، 0.9 لیټره دا زموږ ډیمانډ ده. او په دریم نمبر کې چې دا موږ سره بیا دغه کوم یو پایپ چې ده جنکشن د دې ډیمانډ ده. زه ډبل کلیک کوم دلته کوئ نو 0.15 د دې ده. نو په همدې ترتیب باندې تاسو ډیمانډ محاسبه کړی وي، تاسو ورته ډیمانډ ورکوئ شئ، یا که ایکسل شیټ کې محاسبه کړی وي، هم داسې کتابچه کې محاسبه کړی وي، تاسو کولی شئ ډیمانډ ور معرفي کړئ. نو زه دلته دا ډیمانډ ټول ورکوم چې ویډیو لینتي نه شي، دې په خاطر باندې زه بیا ویډیو لږ فاسټ کوم. ښه دوستانو، ما ډیمانډ ټول ته ور معرفي کړم، زه تاسو ته سټپ بای سټپ وښیم. ګوره اوس دغه دې ساحه کې زه ګورم ډیمانډ سنټر، ډیمانډ کیلکولیشن ما ترسره کړی یو. ښه دا زه څنګه کوم، دلته تر دې دمه دا نه ورباندې ښیي. ګوره ایلیویشن هر څه یې ورباندې ورکړي دي. دا ښه دا زه ځمه لږ ریفریش کوم، چې کله مې ریفریش کړم بیا دلته یو جنکشن باندې کلیک کوم. بعضې اوقاتو کې داسې ورکوي ډیمانډ یې نه وي اخیستی، خو دلته هم بیا هم ډیمانډ نه ده اخیستی. ډیمانډ یې ګوره دلته اخیستی ده، صحیح شو، دلته راغی. دا ګوره دلته ډیمانډ اوس دلته نه ښیي، دا چې کله زه ویلیډیټ کړم بیا ډیمانډ ښیي. دغه ډیمانډ ګوره هلته ما ورته ورکړی، تاسو بیا وګورئ. زه څه کوم، ګورئ دلته اوس ما خو ډیمانډ ورته ورکړه، قطر مواد د پایپ دا هر څه پاتې دي. زه یې پر دا داسې ګورم، دا ویلیډیټ کوم څه خو به نه وي، مشکل خو به نه وي پکې. ګوره دلته څه وایي د دې پرابلم فاوند ډیورینګ د ویلیډیشن. ګوره دې کې ډېر مشکلات شته. د پایپ لینت ګوره must be greater than 0. هلته ما ورته څه نوټیفیکیشن الرټ ورته ورکړي دي، زه هغه بیا تاسو ته هغه واضح کوم چې تاسو ورباندې پوهیږم هغه سیناریو باندې. بل پایپ لینت must be greater than 0 ده، خو هماغه خبره دلته ده. دلته دا مشکل خو وایي، دلته مشکل ده پکې. بیا زه دا کلیک کوم، دمې چې کله کلیک ډیمانډ بیا هم نه ده اخیستی، خو ډیمانډ یې ګوره دې ساحه کې دلته اخیستی ده چې تاسو ورباندې پوه کړم. ګوره دلته تاسو دې باندې کلیک کړئ، دلته ډیمانډ اخیستی ده، هسې نه چې نه دی اخیستی، خامخا یې اخیستی ده. راځو دلته دې جنکشن ته راځم. جنکشن ته چې کله زه رالم، د جنکشن باندې زه ډبل کلیک نه دلته راځم انوټیشن ته، نیو ته انوټیشن ته ځم. چې کله دلته زه رالم دې ساحې نه زه ځم فري فرام انوټیشن، دلته زه ځم دلته ډیمانډ ته ګورم. ډیمانډ دلته ګوره ډیمانډ کسټمر ډیمانډ زه ورته ورکوم چې کوم ما خپله ورته محاسبه کړې ده، تاسو به دلته ورکې ګورئ. هیڅ چپ طرف ته د مکمل ټول فزیکل کې ریزلټ کې یوزر ډیفاینډ ډیمانډ ته ورسئ. ګوره دلته ګوره ډیمانډ شته خو یوزر ډیفاینډ نه ده، دلته به لاړ شئ.
دلته مکمل ګورئ باندې تاسو ځان پوهې کې کار ورباندې وکړئ څومره چې پریکټس ورباندې کوئ چې هغومره تاسو لپاره ګټه کوي د ګورل ته هم ډیمانډ ورته ورکړی ده خو هغه ډیمانډ چې موږ ورته ضرورت لرو هغه نه ده ګورل ته هم ډیمانډ شته ورکې ریزلټ ته به راسو ریزلټ کې به وګورو که چیرې دلته ډیمانډ دی دلته هم نشته ریزلټ واټر او بل واټر کوالټي کې به یوزر ډیفاین ډیمانډ دلته ده ډیمانډ سنټر ډیمانډ کسټمر میټر ډیمانډ کیلکولیشن کې به آل الیمنټ سي دلته به د انداز دلته ورته ښیم ډیمانډ کې دلته به دا همداسې ورباندې اپلای کوم دا مې چې کله اپلای کوي څه وایي ماته دلته ګورئ دلته یو څه راغله پکې لکه زه د اوکې کوم هلته ګورل د ډیمانډ کیلکولیشن لیبل ورباندې آن شو د زه لږ زوم کوم مې چې کله زوم ګورل دلته څه وایي دلته ډیمانډ وایي 0 ده ګورئ دوستانو زه به یو خبره دلته تاسو ته وکړم وختي ما ورباندې کار وکړو لیبل یې دلته ممکن تاسو دې مشکل سره مخ شئ لکه تاسو مخکې وکتو دلته ډیمانډ نه ښیي ډیمانډ نه ښودلو وجه دا ده چې موږ پروژه رن کړې نه وه چې کله موږ پروژه رن کړو موږ ته په دې ساحه کې ډیمانډ ښیي دلته موږ پروژه چې کله رن کړله موږ ته یې ډیمانډ وښودو کوم چې موږ ورته ډیفاین کړی یو موږ ورته ورکړی یو په تېر ویډیو کې موږ ټول ډیمانډ ورته ور معرفي کړی یو نو دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو چې تاسو ته وړاندې شوله نور ویډیوګانو کې به انشاءالله په ډیټیل سره دې شیانو باندې بحث کوو که چېرته زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی در سره سبسکرایب یې کړئ د بیل ایکن وي تر څو نوې اپډیټ شوې ویډیو تر تاسو ورسیږي نو دا ما تاسو لپاره رن کړله نو دا یې موږ ته وښودلو کوم یو ډیمانډ چې موږ ورکړی موږ ته یې دلته وښودلو رن کېدو څخه وروسته نور مو وخت نه نیسم ښه وخت ولرئ الله مو